امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله دا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت نقل کئی چی اغا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی یو ورځ د ورځو نه یو سپی هغه په یو د کوهي په یو غاړه باندې تاویږي او د تندې حالات او آثار ورباندې واضحه معلومیږي. قریبه ده چې دا انسان دا سپی چې دی دا د دې ډېرې تندې د وجې نه مړ شي. په دې وخت کې یو زنانه د بدکاره زنانه چې هغه د بني اسرائیلو یو بدکاره زنانه ده هغه په دې سپي باندې ترحم رالی رحم یې پرې رالی نو هغې خپله پڼه را وویستله خپله لوپټکې وتړله هغه یې دې کوهي ته ښکته کړه او پایه کې اوبه راوخېجولې او دې سپي ته یې کېښودلې. دا عمل الله رب العالمین ته د دې زنانه مقبول و رب العالمین د دې په وجه باندې دې زنانه ته معافي وکړه او دا یې د جنت مستحق وګرځوله. زما قدرمنو او عزتمندو ورونو په دې واقعه کې موږ او تاسو ته دا خبره ذکر کېږي چې یو زنانه چې هغه ډېره بدعمله زنانه هم وه خو په یو سپي باندې ترحم وکړه او هغې له یې اوبه ورکړې نو دې زنانه ته ټول ګناهونه د ده معاف شو حتی چې کبایر ګناهونه هم ورپکې دي او دی د جنت مستحق وګرځېدله. نو د الله رب العالمین په مخلوق باندې ترحم کول دومره فایدهمن عبادت دی چې د یو سپي په وجه باندې چې دا یو نجس حیوان هم دی که لوښي کې خوله کته کې هغه به وکرتې وینځي د هغې په ترحم کولو باندې دومره فایده میلاو شوه. نو که یو انسان د الله په بنده باندې منځګزار باندې یا نیک انسان باندې ترحم وکړي یوازې هغې له اوبه ورکول نه بلکې هغې له خوراک هم ورکړي اسکاق هم ورکړي نوره خرچه پرې وکړي دی به څومره بهترین منزل د جنت حاصل کړي څومره بهترین مقام. څنګه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې د چا اسلام ډېر غوره دی نو هغه وفرمایل چې اطعام الطعام هغه چا اسلام ډېر غوره دی چې هغه د الله د رضا دپاره خلکو ته طعام ورکوي. او په دې کې دا فایده هم ده چې ډېر کله به یو انسان د انسانانو په نظر کې د هغه ګناهونه ښکاري خو کله ناکله به پټ د هغې د الله رب العالمین سره داسې یو عمل او داسې یو عبادت وي چې د هغې عبادت په وجه به د ده ګناهونه معاف شوي او دی به جنتي ګرځېدلی. نو په دې بنیاد باندې د هیڅ چا په باره کې به دا فیصله نشي کېدلی چې دا جنتي دی او که دا جهنمي دی. ډېر کله یو انسان به موږ او تاسو ته جنتي ښکاري خو د هغه به پټ داسې اعمال وي چې الله به ترې خبر وي الله به یې ناراضه کړی هغه به جهنمي ګرځېدلی او ډېر کله یو انسان به زموږ او ستاسو په ذهن کې جهنمي ښکاري خو د هغه به پټ د الله سره داسې یو ښکلی عبادت وي چې هغه به جنتي ګرځېدلی.